هر سلامه دوستانو دا ویډیو پر سکرین باندې را سره وګورئ. د سرحدي پولیس سلوي رئیس الحاج مولوي حزب الله افغان صاحب واخان ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د واخان ځمکني بندر فعالیتونو څخه ارزونه وکړه. لله الحمد د اسلامي امارت عظیم فتح څخه وروسته تر نن ورځې پورې زموږ ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په مېړانې سره د خپل مسؤلیت په ساحه کې د افغانستان حریم څخه دفاع وکړي او د خپل مسؤلیت په ساحه کې د اعلیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی ټول فرامین او حکمونه په جدي ډول تطبیق کړي. دوستانو دا بله ویډیو پر سکرین باندې را سره وګورئ. د افغان کډوالو په هکله باندې ده. دا د کراچۍ په افغان کیمپ کې هغه سیمه ده چې زیاتره اوسیدونکي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوالو. د دې محلې ګڼې کورنۍ خپل کورونه خالی کړي، دروازې د تل لپاره تړلي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دې کیمپ کې خالی په دې دي چې دا ګورنمنټ څنګهوله دا خلک نو په عذابوله پیسې به ځینې اخیستلې، دا سي کارټو والا وه، بیا دوی ټول مجبوره سوه ولاړه دې ځایه کډې وکړي افغانستان ته ولاړه. نو دلته په تنګ وه، نو کار ته نه سوه تللی، روزګار یې نسو کولی. دلته تقریبا زیات تللي دي، ډېر خالي سوي دي. اوس دا زموږ علاقه ده، دا ټول خالي سوي، دا سیټ والا دا ټول خلک تللي دي، بس کار روزګار یې نسو کولی، نو ځکه دا خلک ټول واړه. د ملګرو ملتونو په وینا د اپریل په میاشت کې شاوخوا 2.5 لاکه کډوال د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې پاتې افغان کډوال وایي د خپل پاتې کورونو او د کلونو کاروبار په اړه سخت اندېښمن دي. دغه مشکل دی، حکومت څخه موږ یو خواهش لرو چې موږ دلته کاروبارونه لرو، شیان لرو، دلته مو مارکیټونه دي، دوکانونه مو دي قبضه کړي مو دي، د دې کرایي و شی موږ ورکوو، شیان پکښې دي. اوس خپل شیان ته نیمایي خلک نشي ورتلی چې هغه خرڅ کړي یا یې ویلي کړي یا یې بار کړي یا چاته ورکړي. ګرده سرګردان لالوان وي بله دلته. د پاکستان حکومت د اپریل میاشتې په پیل کې د بې اسناده او افغان سیټیزن کارډ لرونکو ایستل پیل کړل چې لا دوام لري، او د پاکستان حکومت وایي چې دا کاری د ملي امنیت په ګټه دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ. د دوستانو د دوهمه ویډیو سی افغانستان کې د اسرائیلو په هکله باندې د اسرائیل په خلاف د غزې د ملاتړ په هکله باندې د افغانستان غیر ولس راوتلی، او د یو سپینګیري بابا جان و دغه ولس ته په وینا کې یو څو خبرې تاسو وګورئ، ډېرې جذباتي او ډېر له حقیقت څخه ډکې خبرې دي. دا ټانکونه دي چا دي؟ دا ټانکونه د امریکا دي، د روس دي، دا چا نوم دي؟ دا دغو ځوانانو نوم دي، دغو ځوانانو پاته دې وکړي په ولکه کې. دا امریکا کې مجاهدینو ټولو ته به دغه دعوت ورکومه، دغه د خدای کې خبر ورکومه. رسول الله مبارک دعا حدیثونه دي چې کله دغه دعا صدر شونه د یمو امت را ټانکونه مو د روس نه دي، دا مو د امریکا نه دي، په دا مې وینې بېدلې دي، دا مې مو ډېر ښکلي ښکلي ژېړې ورکړي دي. اوس د رسول الله مبارک دوستانو دا درې ویډیو کلیپونه مې له تاسو سره شریک کړو. اولین خو معلومات د واخان په هکله باندې چې د اسلامي امارت مشران واخان ته رسیدلي او د هغه سړک د بیا رغونو د چارو، مثلا چې د افغانستان او د چین تر مابین کم سرحد لاره پرانستل کیږي د تجارت په هکله باندې د په هغه په هکله باندې یې کتنه کړې ده او ولس ته یې ډاډ ورکړی چې انشاءالله ډېر زر به دغه لاره د ولس پر مخ باندې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل سي. او دا یې هم وینا کړې چې د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه د خپل هیواد د لویشتې د خاورو ساتلو په حفاظت کې شپه او ورځ لګیا دي، د خپل خاورې د خپل ولس حفاظت کوي. د واخان په هکله باندې چې مثلا اټکل دا ویل کېږي چې را روانو 2 میاشتو کې که دغه رقم کار روان و لکه اوس چې روان ده په چټکۍ سره،
ان شاء الله په 2 میاشتو کې دغه کار سر ته رسیږي، پای ته رسیږي او د دې سرحد د دې تر مابینځ چې د چین او د افغانستان تر مابینځ ده دا به پرانیستل سي چې دا د افغانستان لپاره بهترین زیری ده، د ولس لپاره د کامیابی د افغانستان لپاره، د چین او د افغانستان د کاروبار د ګډ تجارت لپاره دا یوه لاره ده چې دا به په روانو 2 میاشتو کې انشاءالله مکمل کړل سي. او بله ویډیو چې مې در سره شریکه کړه د افغان کډوالو په هکله باندې یقیني همداسې ده. اوس هم په پاکستان کې په ډیرو ځایونو کې داسې چې په کم ځای کې افغان کډوال ډیر وي، په هغه ځای کې اوس هم تنګول کیږي، په هغه ځای کې اوس هم د افغانستان له افغان کډوالو سره سخت چلند روان ده. په بعضې ځایو کې خو داسې هم د مثلا چې په دې تور باندې نیول کیږي چې تاسو سره ESC کارت ده یا نسته، یا مثلا شناختی کارت نسته سره، بیا چې ونیسي بیا په یو کونج په یو ځای کې یو څو روپۍ ځینې واخلي بیرته یې پرېږدي، او یا داسې مثلا زندان ته یوړي یا مثلا چې افغانستان ته یې اړوي. پر دغه بنیاد باندې نو اوس هم احتیاط کول پکار د هغه کسان چې مثلا د پاکستان شهریت نه لري، نو هغه لره ډیر احتیاط پکار ده چې هغه مثلا د باندې تګ لپاره ډیر محدود وسی او په دې کې خپل احتیاط وکړي. او بله خبره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جمعې په ورځ د جمعې له لمانځه نه بعد د غزې په ملاتړ د اسرائیلو د ظلم د بربریت په خلاف باندې ولسي پاڅونونه وکړول سولو چې په دې سره د غزې په هکله کې आवाज اوچت سو. له نړیوالو څخه دا وغوښتل سو چې د غزې په هکله باندې د داسې لار مختاره کړي چې د اسرائیل په مقابل کې دی ودرېږي او هغه د اسرائیلو د ظلم مخنیوی دی وکړي. او بیا خاص کر له اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل سولو، خاص کر له عربو څخه، چې د غزې پر حال باندې رحم وکړي، د غزې د مسلمانانو پر حال باندې رحم وکړي، د هغو ملاتړ وکړي، هغو ته د خوراک، هغو ته د چښاک، هغو ته د استوګنې شان ورواستوي، ځکه چې هغه ډېر له سخت مشکل سره مخ دي. نو الله دې وکړي چې دغه مثلا د غزه کې چې کوم ظلم شروع ده دا نور د اسرائیلو دغه ظلم بربریت الله تعالی دې پای ته ورسوي. دوستانو د غزې په هکله باندې که کوم معلومات له تاسو سره کوم نظر وي په کمنټ کې را سره شریک کولی سئ. د واخان په هکله باندې که ستاسو نظر وي په کمنټ کې را سره شریک کړئ. ورسره سره د افغان کډوالو په هکله باندې پاکستان کې سي یا په هر ځای کې چې تاسو یاست، آیا حقیقت هم دا ده چې افغان کډوال له مشکل سره مخ کیږي؟ نو کم ستاسو سترګو لیدلی حالت یا ستاسو نظر وي هغه په کمنټ کې را سره شریک کړئ. انشاءالله ستاسو پر نظر به هم موږ بیا خپرونه یا پروګرام جوړوو.